په جوړه سوې غونډه کې د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست هیئتانو امیر مولوي محمد حسن صافي او لښکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب ترڅنګ د ښاروالۍ مرستیال الحاج ملا نیک محمد امتي د ښاري حکومت ولي امیر حاجي ملا فیض الله خوند د ښاروالۍ اړوند امیرینو د اتوګونو ناحیو مدیرانو او داخلي مدیرانو ګډون درلودی. په پیل کې د مرکز څخه راغلي متفشینو د لښکرګاه ښاروالۍ د چارو ترسره سوي راپور د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړ او د ښاروالۍ ترسره سوي چارو څخه یې خوښي وښودله. د دوی په خبره تر کومه بریده چې موږ کوم 2 میاشتنی نظارت ترسره کړی و، کومه جدي ستونزه ونه لیدل سول، البته چې هره چاره د ښاروالۍ او انجنیرۍ د اصولو مطابق ترسره سوې وه چې د ستاینې وړ موضوع ده. همدارنګه راغلي هیئتانو یو شمېر امیرینو او مدیریتونو مسؤلینو ته د چارو د لا ښه سمون په خاطر سپارښتنې وکړلې. دوی ته یې وویله چې هره کړنه چې ترسره کوئ درکول سوي اصول باید په پام کې ونیسئ. د غونډې په وروستۍ کې ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب د راغلي هیئتانو څخه مننه وکړله چې د مرکز څخه راغلي تکالیف یې تېر کړي او زموږ د ښاروالۍ د چارو ارزونه یې وکړله. همدارنګه یې وویل چې ستاسو هره سپارښتنه موږ ټول پرسونل ته د قدر وړ ده او موږ مو د ستړیاو او تکالیفو څخه مننه کوو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب په مشرۍ د ښاروالۍ اړوند مختلفو چارو په اړه غونډې ترسره سوي دي.